السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوږو ماشومانو، په دې ویډیو کې تاسو د اودس کولو طریقه یادولی شئ. راځئ چې تاسو ته د اودس طریقه وښیم. کله چې ستاسو اراده وي چې زه اودس وکمه، د ټولو نه به اول بسم الله ووایئ. بیا به خپل لاسونه ووینځئ. بیا چې کله لاسونه وینځل، د هغې نه پس به خولې ته 3 کرته اوبه واچوئ. چې کله خولې ته 3 کرته اوبه واچولې، نو د هغې نه پس به پوزې ته 3 کرته اوبه واچوئ. او چې کله پوزې ته 3 کرته اوبه واچولې، د هغې نه پس به خپل مخ 3 کرته ووینځئ. چې کله خپل مخ 3 کرته ووینځلو، نو د هغې نه پس به خپل ښی لاس 3 کرته د مټ پورې ووینځئ. بیا چې کله ښی لاس ووینځلو، نو بیا به ګس لاس 3 کرته د مټ پورې ووینځئ. او چې کله خپل دواړه لاسونه د مټ پورې ووینځل، نو د هغې نه پس به یو ځل د سر مسه وکئ. لاس به لامده کئ او د مخې د تندي نه به یې بوځئ شا طرف ته، او بیا به یې واپس مخې طرف ته راولئ. او د هغې نه پس به د غوږونو یو ځل مسه وکئ. دواړه مسواکۍ ګوتې به په غوږ کې کېږدوئ. او د هغې نه پس به بیا خپله ښۍ خوا 3 کرته وینځئ د پړکو پورې. چې کله خپله ښۍ خپل د پړکو پورې وینځله، د هغې نه پس به خپله ګسه خپه د پړکو پورې وینځئ 3 کرته. په دې طریقه باندې ستاسو په سنت طریقه او ښایسته اودس وشو، او د دې نه پس بیا تاسو مونځ هغه وکئ. دا په مختصر طریقه باندې د اودس طریقه. دا ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ.